सो ورځې مخکې په دې اخبارونو کې راتله چې پاس به یو دوه ستوري جنګيږي او قیامت راځي. اوس زه خلکو تنګ کړم چې رښتیا قیامت راځي. ستاره به جنګيږي او ستاره به صاحب په پلاني ملک ورځيږي او ساوث افریقا باندې او امریکا باندې او پلانې باندې او 300 کیلومتر به یو ټوکړی داغه او اسی دي خلکو تاریانو ماچ نو یو پوی غوندې سړی او داسې پوی سو نیک غوندې او غوسه خوراله ډېره خو یو دوه شعره مې ورته ووی چې دی ګیرې ته دې موګوره د سنتو ته دې موګوره د شان شوکت ته دې موګوره او د قرآن نه دومره ناخبری ته موګوره ځان نه دی بالکل نظام الدین اولیاء جوړ کړی چې په لاره روانې خلک به وایي چې نظام الدین اولیاء روان الله بندگان رحمان بابا وایي چې تره بدې ورځې پورې به جفا کړې تره بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې ټول عمر به څه جفا کې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقی کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې معشوقی کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې نو مالتا پورې یو بل شعر بل ویلی دی چې ماستا خوی دی وهر چا وتستایلې ماستا خوی دی وهر چا وتستایلې هسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې استاد شکل ته چې ګوري خلک څه انتظار به کوي او چې په خبره نه پوهېږي دینه بس انتظار عزیزانو عرض میں داو چې دنیا پریشان وا چاله قیامت راځي او ستوري دوو جنگې د پاسو د شپې 12 بجې زما یو کشر زوی دی هغه ماته وی چې دادا بیګاله به 12 بجې رښتیا قیامت ما ورته چې قیامت خو یقیني دی او داس چلو کچې دې کوټه کې سملا کې دې شي چې یوازې کوټه کې راو دي نه نیسی مسمه ورته قیامت خو قرآن نن 1500 کاله مخکې ویلي کوم خلکو ایمان چې قرآني هغه په دې خبرو نزي عجیب امریکا به وایي چې قیامت راغی نو زه ته به منې د امریکې پر کټیا یا پیرنګي به وایي چې قیامت راغی نو ته به وایي چې قیامت راغی تاسو مغه څه د پیرنګیانو پر کټی د سړي ځامن شوی نه که خانان او نوابان او جایگیردار د پیرنګیانو پر کټیان دي خو څه ولا ور کړی دي نو مونږ له سره کړی هغه ځن طلاق چې تاسو مغه سره پیرنګیانو پر کټی توپ کوي دا خانه او نواب او خان بادر او دا د پیرنګیانو تعلیو چې دوی به سټل ولا به ورکول 1500 کال چې خدای ویلي چې یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به اے پیغمبر یو ورځ بستا په دنیا باندې راځي آبدم را د هیبت ورځي چې الکان بپکې د هیبت نه سپینګری شي الکان بپکې سپینګری شي السماء منفطر به او دا ټول اسمانونه چې دي دا به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه راوغورځي یارې نه ساوث افریقا باندې به نه غورځېږي دا الله څومره کائنات چې دی دا ټول اسمانونه به په دې راپرېږي او د سترګو په رب کې به دا دنیا ټول اوار میدان شي داسې اوار میدان به شي چې په مشرق کې اگای کېدي نو په مغرب کې به ښکاري د سترګو په رب قیامت به دی اوس آثار قیامت بس کان وعده مفعولا الله وی د خدای دا وعده داسې دا مفعولا لکه تیر شوی وړاندې نه شوی دا تیر شوی شی زیات یقیني په نسبت راتلون کې شي ته د خدای دا وعده داسې وګڼه لکه چې تیر شي اوس آثار قیامت بسې آثار قیامت بدای چاول به امام مهدی پیدا کی امام مهدی با په مدینه منوره کې پیدا کیږي سید قوم سره به تعلق نه بیا با د بیت المقدس په مناره باندې عیسی علیہ السلام را کوزیږي د اسمان نه چې تر اوسه په اسمان کې ژوندې ناشته
دا عیسی علیہ السلام بیا په دې ځمکه 40 کاله د حکومت کوي. هو د مانځه ټیم چې راشي نو عیسی علیہ السلام به په خپل مخ کې امامت نه کوي، امامت به د رسول الله په امتی پسې منځ کوي. ولی چې د عیسی قانون منسوخ شوی دی او د رسول الله قانون به تر قیامت پورې جاری وي. نه به چلی خپل قانون نه او 40 کاله به په دې ځمکه حکومت. هغې نه بعد به بیا دجال را پیدا شي. هغه دجال چې دی فی الحال ژوندی دی. دا لیدلی چاو مشکات کې چې کوم روایت راځي ټول مولیان مې چې مړه کړی. هغه دجال فی الحال ژوندی دی، په سمندر کې اوسېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وی زه اسلام راوړم. ولی وی په کشتۍ کې سورم او اوبو مې کشتۍ له دیکه ورکړه. یو داسې ځای ته بوتلم چې هلته یو سړی ناست و په یو سترګه ړوند او ما ورسره خبرې اترې شروع کړې. راته وی چې زه دجال یم او زه به دنیا ته دروځم او دا ټوله دنیا به صاحبه پیمالوم. په قرب قیامت کې به زما ډیوټي دای، په خر به سورم او ټوله دنیا به زه پیمالوم. زه په پاکستان کې هم د دجال رونه ډیر، خو لیکن فی الحال چې د دجال ژوندی دی او په خر به سور. خوناکه خبره پکې بله څه ده، خوناکه خبره پکې دا ده چې دا دجال څه وخت کې راوځي او په خر سوري او منډې وایي نو دا خر به خاشنه کوي. او دا زمونږ د زمانې خر م وګوره نو که خیال دې کړي دي دا خاشنه ډېر زیات دي، سم یو دومره ډېرې وباسي خر. اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبر او د هغې خاشنه به څومره ډېر. دا خر چې خاشنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاشنه به راوچتو چې دا مټیی ده منی ده. یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وه په دې چوکیادګار باندې. اسې هم دا خبرې تاسو کړي دي، زه پټې خبرې نه کوم، بلکل نه چا نه شرمېږم نه پټه خبره کوم. چې شمدید دا عقل مونږ نه الله اغستی دی. په دې چوکیادګار جلسه وه د یو پیر سره موټر ولاړ، هغه د پیر موټر چې خو هغه سره شیخان ولاړي. چې شیخان ولاړي نو یو سړي وویلې زه اوس ورسره ولاړ یم. ویلې دا د پیر صاحب موټر دی. نو شیخ ورته وایي چې دا خوله دې ماته کړه. ویل ولې کاکا؟ ویل موټر ولې وی دې کې خو ټر راځي. تولندې شریف وایه د پیر صاحب موټر دی، تولندې شریف وایه. دا بې وقفتیاګانې مونږ کړي دي. یعنی موټر کې ټر لفظ راځي او پیر صاحب د خدای په نیک را مدد کی. اوس هم شته په دې قبایلو کې چې د هغې مخکې د پیر نه خدای دی په نیک را مدد کا، داسې وکړي په دې دواړو لاسونو. پلانې پیر خدای دی په نیک را مدد، پیرانې پیر صاحب خدای دی په نیک را مدد. د مشرک بچیا په نیک را مدد کېدل د خدای کار دی که د پیر کار دی؟ وایي تاسو ټول فی الحال دې غرونو ته دام دا اورېدو نه کوم. زه چې د کوم کلیم در آدم خیل ورته وایي دا جوخته اول به دا خپل پرتوک درته وباسمه نو بیا نورو پسې تاسو ګرځئ. دا زما کلی دی، نه دې ځای نه 20 میله دی. دې ځای ته ورشئ، زمونږ ښځې زمونږ سړي قسم چې خوري په کاکا صاحب مې دا قسم وي. وایه لکه وایي که نه باړې والا، په کاکا صاحب مې دا قسم وي، په بابا صاحب مې دا قسم وي. بابا صاحب، کاکا صاحب، پیرانی پیر صاحب، په پیر بابا مې دې قسم وي، په دې جومات مې دې قسم وي. فی الحال زه چې دې بالا ماڼۍ کې وړوکی لوی شم دلته راشي چې درته بار وښیم. هلکه قسم وخوره چې دا ورانۍ به نه کړې. ما دې دا جومات ووایي که ویې کوي دلته د سړي زامن نشته. ما په دې خبره پوهېږئ؟ دا جومات مې دوی ته مور دې مټي ته لاړه شه په جومات قسم کېږي. دې قوم تر اوسه پورې دومره نه دي زده کړي چې قسم په چا کېږي. قسم د الله د ذات نه سوا په بل هېڅ شي نه کېږي. قرآن د خدای کتاب دی که نه دی؟ که یو سړی دا ووایي چې په دې قرآن مې دې قسم هم نه کېږي، په دې خبره پوهېږئ؟ په دې قرآن مې دې قسم هم نه کېږي. سوا د الله د ذات نه په بل هېڅ شي قسم نه کېږي. بله ورځ یو سړی راغی، وی جي ښځې سره مې جګړه وه، ورته مې وویل چې که دې کور ته زه راشم ما دې د دنیا ټول جوماتونه ووایي.
او سو کم دو ورځې وشوې کور ته نه یم تللی مال ښځه دې څه وایي ویا وایي ښځه چې ورک شوې تاسو په ایمان چې د کوره روځئ ښځې درته چې تور منګي ماتوي ښځې لاندې په توپه ولګه او سړي پې ورباندې ولګه ښځې نر په نالت دي خدای دې پرده ساتي ښځې نر لاند درته وایم د ماښام مانځه نه پس لږ دا صدر کې آرمي سټیډیم ته لاړ شئ چې د ښځو تماشه مو کوي د نرانو مو کوي د هلکانو مو کوي د جینکو مو کوي لاند دا دام درته چې شمدید خبره کوم زه ورغلی یم ما تماشه کړې ده زه هر کار چې کومه اولې په خپله وګورم چې قسم مې په ځای او دا د شپې چې تاسو کورونو ته وي سی آرونه وړئ او بلو پرنټ یې چلوئ دا بلو پرنټونه ما په خپله لیدلي دي دا سینماګانو کې چې څه کېږي زه په زندګۍ کې یو ځل په خپله ورغلی یم ویل هغه عین الیقین مې پرې راوستی دی اوس خو د څوک سینما والا ما ته وایي که نه چې زما سینما کې ښه کار کېږي یا ښه شی چلېږي ما مخکې د غږ نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یی خدای د قیامت نه وړاندې په هغه ورځ خو به م رانیسي خو جدا ورځ ده په دنیا کې خدای رانیولي یی په دنیا کې تاسو وګورئ غوړي دي تاسو کراچۍ ته لاړ شئ چې کومو تلوونو نه د غوړو تیل راځي هغه تلوونه وګورئ چې په هغې کې څه پراته وي هغه تلوونه وګورئ بله ورځ اوس درته یو سړی راغواړم اوس ګوره یې د وړو واغسته چې کور ته یوړه پکې د سړو روټو ټوکړې پکې د سګرټو ډبي پکې د سګرټو ایرې په ټوله بورای کې دا پرته کینی تاسو موړه وړئ که بورای یوسئ تاسو بیا تماشه وکړئ په دې غوړو تلوونو کې دومره پړسېدلې مږې پرتې اوس موږ وایو ها ډالډا ګرانه شوه ډالډا دې پروردګار په هغه توپه ولګئ چې بله نه وي خو پرېږدئ که نه تھرو آؤٹ پاکستان خلق د غوړو بایکاټ کوي که د سپي غوندې دې غوړو والاو تاسو پسې منډې ونه والئ چې یاره دا ډبی به په 1 روپۍ وانلي نو په دا مخ مې تو کوي داسې ده که نه خو تاسو بدبخت قوم یې چې څومره کم شی ګران شي عمره ورپسې شي لکه سپی چې مرداره وګوري که نه خو چې څومره سربه ګوري نو عمره ورپسې شي اوس ما ته هېڅ پروا نشته د غوړو زه اډه خورم نه ما 2 کاله وشو چې غوړي نه دي خوړلي ته ما ته وایې چې غوښه ګرانه شوه زه یې په توپه هم نه ولم غوښه په توپه 2 کاله وشو ما غوښه نه ده خوړلې نه یې خورم پېشتری ساګ د ټیپرو ساګ کورخې چڼې دا زما خوراک دی یا ډېر زړه مې چې وشي تیرا کې د کدو د ګل یو ساګ کېږي دې خلکو ته وایم دې مهرباني وکړي راوړي نه مې صحت خراب شو نه مې اواز خراب شو نه مې روب خراب شو هېڅ خراب نه تاسو دا منئ چې ما 2 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې پروا مې نشته د هغې وجه څه ده د غوښې نه مې مړه ځکه تور شو چې ورشئ په بوچړي خانه کې وګورئ قصاب چې میخ حلالوي نو شاګردانو ته د سور بچیا په مرۍ چاړه والا راکوي د بسم الله الله اکبر په ځای د سور بچی ووایي دغه تاسو خورئ دا ستاسو خوراک ورونو کتم مردار ټوله ورځ ښځې ګورئ که نه ګورئ ته وایه چې زه بجلیګر ملا یم زه ښځو ته نه ګورم زه نه ګورم په لشته چې راننوځي څه به کوې ټیک شو په لاره روانه ده که ته ځان نه بچ کې ټېله در سره وایي ته به ورته لار پرېږدې دې کټۍ ته تا ته لار نه پرېږدي زه ښځو ته نه ګورم ستا پلار به م ګوري ګورې به ورته د دوی خبرې زه نه اورم ستا هغه نیکه به م اوري ټوله ورځ د دوی خبرې غوښه نه خورم که ته نه خورې بچي به دې نه پرېږدي ښځه به دې نه پرېږدي غوړي وسړیه غوړي نشته ښځې غوړي خراب دي تاله به نو مونږ څه وکړو څه به لنډه واورئ مونږ چې واړه زمونږ نیا به مونږ ته ړوند چرګ پخولو ړوند چرګ خیر داسې خبرې د ځان سړی کومه ړوند چرګ به یې پخولو نو هغې کې به م روټۍ ماته کړه به م بیا خوړه ړوند چرګ دې ته وایي چې د شړشمو د تیلو بګار به د اوږې وکړو او اوبه به یې وخوټکولې او په هغې کې به یې کورکمان لږ واچولو هغه اوبو ته به یې واچولو نو اوبه به زیړې شوې او بګار به یې ورته وکړو نو انیا به مې پکې روټۍ ماته کړه بیا لکه خورئ نو دا څه دي ویل دا ړوند چرګ دی نو یوه ورځ یې ما دې پوښتنه وکړه مالادي تیکه پکې نشته وایي چې بچیا ړوند چرګ دې له یایي چې تیکه یې نه وي و ښوروا یې وي په افریدایي ژبه کې راته وایي
چړون چر دی لایي چې تیکای نوی خوروای وی اما تا کړي ټیکاله پکې وخورو بس په دې بیا ماړه ړون چرک خورای بیړه غر کو مخورای چې کم شي ګران شو پتو پېولې دوړو بوره یو ګوره کم ځای ته ورسېده غوړی یو ګوره کم ځای ته ورسېده چینی یو ګوره کم ځای ته ورسېده خدای ته ګوري څه حالم جوړ کړي عقل کوي سوچ کوي دا بیا مطالبه چا نه کوي چا نه کې مطالبه بیا خزونه کې دا داسې مثال دی دی وخت کې زمونږ د ملک لکه سړی راشي کور ته خزي ته وایي چې خزي بازار لازمه یو 2 روپے ورانه کې ناغه داسې په خوا به خزو لوپاټي پیس کې پوره پیسې تړلې کنه اوس خواره خزه توبره ګرځي خیالم کړی دی ورته دغه هغه څه وي بټونه سبلا بلا ورته ها بکس او ساره خزي دا بلا پوګه کې چوي نو سړی ولرای چې خزي 2 روپے راکې بازار ته والا بس هر وخت خپل چنګه مال نیولي نو سمونږ هر وخت خپل چنګه خزي ته نیولي اوس به څه عدالت یو سړی چې خبر وشول به اوس به څه کې د کاتولیک پلارا تاسو د کاتولیک پلارا نه اوس به څه کوي څه او وایي څه څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي د کور مالک د خزه جوړ کړو بیا چې ته سوال کینو غوسه کیږي تاسو پوه شئ او تا کړی دي چې تا کړی دي اوس سمبالوا اوس چرته په پیدا کیا ما ته به اس ګیلا نه وې کله غوړو ډبه په 2000 روپۍ ډبه شي ما ته ګیلا نه بوا کوړو بورای په 15000 روپۍ بورای شي ماته بګیله نه و خو کزما د ملک حکمران طبقم د عمر ابن عبدالعزیز پشان وې ٹھیک شو زما د ملک حکمران طبقم د حضرت عمر پشان وې زما د ملک حکمران طبقم د ابوبکر صدیق پشان وې ماته به اس ګیله نه والکا چې د جمعات کې زدر سره ناستم او تاسو زما مقتدیانی چې زموږه مال څنی راغلی تاسو موږ نو مانه بګیلاو کوي ها او چې ماته مجمع په مصلا پرتی غوخي پرتی وي پوښوي او خو کوستا کال او برتا کال می ورتوالي او تاسو راته ګورئ زدا شوړې په خله منډه منو ګیله برانه نه کوي نازیدانو ګیله د دې خبره ده چې شاهان اخراجات کم کی راو غورځي ته د غریبانو سټیج ګوره چې خود به خود چتیږي کنه چتیږي او دا څومره ټیکسونه چې دوی لګولي دي دا د شاهانو د پاره لګولي چې دا غي د میخو وانډې نه پوره کیږي انکم ټیکس او پراپرټي ټیکس او پلانټ ټیکس او پلانټ ټیکس او پلانټ ټیکس فنا په خدای که کسٹم والا ګوره دا څه بنات بول په سارا کو به ولاړ کسه به پولیس ګوره اوه اوس نن د باړې نه یو ډک بس راغی سحر وختي وی چې دا ډرایور دی ځوان الک د اسلام آباد کفر آباد نه اسلام آباد په چوک کې یو انسپکټر ته پیسې غوښتي د سره وینا نو د غسین نه بوتلو ګیره ته کالا کړ وی چې د سره واست چلو مال تر ګیره به بیا وشي خیر اندازه کوي دی حتی نوبت ستا په ملک را ورسید اور سره بس تاسو به چمچورای پیژنئ څه شته ها کربوړی نه کربوړ دا کم دی برزان په یو کې نه بیا یو ګوم ګورای کربوړ دا په دیوالونو چې ګرځي دې ته اسی بای دیوی غوندي تاسو وګورئ دې ته بمم عقل حیران شي چې باتای بلیږي راډ بلیږي یا بلب بلیږي نو دا کربوړې په دیوالونو راځي نو هغه ته ماشي راشي نو دا کربوړې رو 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 داسې او چې هغه ماشي لګ غلې چې خط ور ټوب کې وي داسې دا کنه دې ته لګ سوچو حیران چې دې کربوړې ته قدرت کم نظام جوړ کړی دی او دې په کم چل دا ماشي رانی بداسه غرنا ته برور دا سره رواني پچک بوله نن هر سړی کربوړې دی هر سړی کزه ماو کتاسو یو کبل دی او کبل
کربوړی دی خو بس د مړی نه وي. هغه ورځ دلته غلو یو سړی ونیو چې تالاشي اخیستی د څه ورسره نو یو څو پټاخې ووالو ویل ارامي تش ګرځې اړو څه ګرځې نه تاسو پوه شئ. هر سړی کربوړی دی بس ماشي ته غل ناست الله دې امان راکړي. نو بس هر شي ته چې ګورې عقل ورته حیران. دلته یو افسر دی تفصیل به درته هله وایم چې زه ما ګونټه پې سوره شي ګیره م پرېښې ده شکل م ډېر ښایسته دی. اسلامي خبرې داسې کوي چې زه درته څه وایم. او چې دا چا ورسره کار دی نو هغوی ته وایي چې نه وروره دومره به ماله راکوئ. هغې وایي دومره خو پکې ګټونه نو ویل نه نه داسې چېرته خیر زه به څه کوم دا نه وایي چې دی به څه خوري. نو ویل ستا خو 10-12,000 روپۍ تنخوا شته که نه خو مونږ به هم څه نه څه درکوو. ویل نه 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 روپۍ کې 10 انې به ماله راکوئ 6 انې به تاسو. او دی د سرکار افسر مقرر کړی په دې دی چې غلط کار در نه څوک ونه کړي. هلته دی ورسره د تنخواګانو سودا کوي چې دومره به پکې ماله راکوئ خدای موکه چې خنزیر پکې استوئ. دا ستاسو ملک نو ډېر ډېره مبارک شه. مونږ خو ستاسو دوا ده چې دا څومره 50 کاله مې څنګه تیر شو دا باقي عمر به مې هم داسې تېروي. خدای خبر چې منټ هم پاتې دی او که نه هېڅ پته نه لګي. خو خفه په دې یم چې پاکستان دا رویه نو خدای به ورته ښه ورځ نه ښیي او نه به ښه ورځ ګوري چې عقل پکې نه سوچ پکې نه سمج پکې نه. په دې عقل سوچ سمج پکې نه راځي چې آیا دا پلانه مطالبه زه کوم دا مطالبه زه کولم شم سرته رسولم شم که نه. لکه باړیوالو ما ته وایي چې مونږه جلوس وباسو مال که جلوس مو ویستو یو ټیرګیس یې درو غورځولو نو منډې به په کوم طرف وهئ په دې مې پوهېږي. په آرام کښېنئ. تاسو ماله دا سپیټر نامه راکړئ زه په اسلام باد کې هم جواب کولی شم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې زور به هغه ځای کې کې چې کوم ځای کولی شي. اوس که زه وایم چې دا ټول جومات هلکه ما سره په جلوس ځئ بس وجه بالکل وایي به داسې که نه هلکه راځئ په دې تاڼۍ ورځو یا په دې کچرو ورځو تاسو به بالکل. خو که یو بختربند ګاډی مو لیدو ورو ورو به داسې دا تماشې ما 40 کاله ستاسو کړي دي. په دې پل باندې دا زما ملګري ویلې په ګورنمنټ هاوس پر ځو مال مه کوئ هلکه دا پولیس ولاړ دی نه م پرېږدي. هغه وخت کې اسلم خټک ګورنر و مال زه یې ویله زه چې ورځو خو چې ورغلو د ګورنمنټ هاوس نه ګیر چاپېر دا بختربند ګاډي ولاړو چې ګاډي ولاړو چې د توپې هغه شپېلی خو یې ولیدې که نه ماښام مونځ شو مالکه مونځ کوو نو بیا به پې ورځو. ملګري راته وویې ویلې زور ډېر مه کوه رستو وګوره چې رستو مې وکته هېڅوک هم نه نو ما ستاسو تورې منلي دي غوږ کېدئ تاسو توره ما ته معلومه ده. یو سړی او ښځه ترې ډېره یارېده او یو ناډو یارېده نه. ویل هلکه دا څه چل دی تا نه ښځه یریږي ډېر او ما ناډو یریږي نه. ویل زه خو وروره چې واده مې وکړو په کور ته راغلمه پیشو ویل په کوټه کې ګیره وه چې هغې میاو میاو کو ویل چاړه مې راواغسته یو څو چړې مې پیشو وواله. ښځې مې چې وکته چې و بیړه یې غرقشه پیشو یې په چړو وواله. هغه مې چې ښځه یارېدلې نن هم یریږي اس. ویل ښه ویل او دم بېګاله پیشو کوټې ته بوتلې ده چې هغې میاو کړي دي د چاړه راغستې ده چې پیشو یې په چاړه وواله. ښځې ورته ویل آغا ای ترنکو او مردن گربه بیاول است. وی ماما پیشوگانی موج نه ته دا اولې شپې نه ما پېژندلی چې د باګړو دلی د بلدینه ما پېژندلی اوس که ډېرې پیشوګانې مړې کې ما یرولی نه شي. نو ماما خفه نه شئ ما پېژندلي یې په 45 کاله کې. دا زه چې څه ویم او څه کوم په خپل ایمان یې کوم د قوم په اعتماد یې نه کوم په خپل ایمان یې کوم. او دا دعا راته کوئ چې الله تر څو پورې پاکستان نه د پیرنګي قانون ورک نه دی الله دې د بجلیګر مولا سر د پاکستان حکومت ته نه ټیټوي. پلار مړ کېدو زامنو ته یې وصیت وکړو چې زه مړ شم ما وسوځوئ او ایره مې په اوبو کې او په هوا کې باج کوي چې زه دې خدای ته اړو پېښ نه شم. چې دی مړ شو زامنو وسوځولو او ایره یې والوځوله راوالوځوله. الله چې دی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. خدای بیا را جوړ او ځان ته پیش کو چې دا د سوځولو وصیت کې ولې کړی. ویل یا الله ستا دی یارې ډېر ګناهونه مې کړي چې زه به تا ته پیش کېږم څنګه
الله وزه چې ته مانه دومره یاره دیار سمې درته معاف کړه خخېدو مخېدو کې نه ماما خخې کوي صاحب لوی مولای جنازې لراولي غټ تار پیټو چې خېټې پورې چاټۍ تړلې هغه جنازه وکي یا لوی پیر ولراولي چې لوی پیر او لوی مولای دی وخت جنازه وکي خدای پر راځي کې خدای ومنه د دې غټو جنازې دا غټ غټ مولیان کوي کنه نو چې د غریب جنازې نه داسې کوي الله اکبر الله الله بڑا جنازه چې سپیره دا تاسو غوندې مور مړې پران مړې او چې دا سورب مړې او دې ورته ودرېږي مریم ورپس دا به م کتلي او تاسو دا شیخان یې دا چې خان نواب ارباب مړ شي نو په صفونو کې منډې وهي صفونه نیخ کوي صفونه ټیک کوي اوږې ملاو کوي پنسي اوچتې کوي اوه صفه کوي نهه کوي لس کوي یولس کوي هر سړی ځم طلاق پکې خپلې نمبرې جوړوي ما خو ستاسو تماشې کړي خدای پېژندلي څو پورې چې دغه خدای سره د ذکریا علیه السلام غوندې لګاو نه پیدا کړی والله العظیم که تاسو خدای پرې او ذکریا علیه السلام لا شپږ شلې کاله پس او ښځې له اتیا کاله پس بلی جمعې له به ګورې تماشه به کوې چې خدای زوی ورکوي چې په کومه طریقه یې ورکوي دا د الهون ترجمه ده حیران کن که نه د اله معنی څه ده حیران کن دا حیران کنتیا به م درته وښیم چې دا شپږ شلو کالو بوډا او اتیا کالو بوډای نه زوی څنګه پیدا شو واخر دعوانا